قدرمنو نن بیان د راز باره کې دی چې د یو بل رازونه خلکو ته ویل ډیر قیمتي بیان دی او ډیر خصوصي بیان دی. د یو بل رازونه خلکو ته ویل او چا باندې پرده نه اچول ډیر قیمتي بیان دی. راځي چې ټولې په شریکه باندې وو چې د خلکو د رازونو به خیال ساتي، د چا رازونه به نه راښکاره کړي. او دا خبره یاده کې حدیث کې دا راځي چې څوک د یو مسلمان نه پرده اوچتوي که نه د شرمولو دپاره، الله رب العزت دا سړی په کور کې دننه وشرموي. نو د خلکو رازونه کوشش مؤمن دا کوي چې د خلکو رازونه پټ کړي، په مسلمان پرده راواچوي. بیا ملګری د ملګري سره د هغه د رازونو بیا ډېر خیال ساتي. او هسې نه دي ویلي مشرانو چې د دروند سړي دوستي هم درنوي او دشمني هم درنوي. څنګه یې دشمني درنوي؟ یعنې که دی ستا دوست پاتې شوی دی یو وخت کې او بیا د سره وران شو، نو د دوستۍ د وخت رازونه او کمې ښېګړې چې کړي دي، کمې منډې چې والي دي، هغه چاته نه بیانوي. دا د دروند سړي صفت دی. او ځکه خلک ووي د سپک سړي د دشمنۍ نه هم ځان ساته، د دوستۍ نه هم ځان ساته. ولې؟ ځکه چې دی د سره دوست پاتې شي، ستا رازونه وپېژني او تا سره په بعضو حالاتو کې ودرېږي، وروسته به دې بیا په شرمونو وشرموي، په شرمونو به دې وشرموي. په بازارونو کې به سم اعلان وکړي چې ما د سره یو وخت کې دا ښه کړي وو او ما دا کړي وو او د داسې چل کړی. رازونه دا به د خلکو داسې ساتي که ورسره وران شوي او که ورسره روغ وي چې د دې نه هېڅوک خبر نه شي. او ته الله خبرې بیا تېره دوه کسان. دغه شان رازونه د خپلوانو او دغه شان خاوند به د ښځې د رازونو خیال ساتي او ښځه به د خاوند د رازونو خیال ساتي. دا چې سړی د ښځې بعض رازونه هغه خپلو خپلوانو ته بیانوي، لکه خپلې مور ته یې وایي، پلار ته یې وایي، وروڼو ته یې وایي. دا غلطه طریقه ده او ناروا ده. که د مور پلار ډېر لوی اوچت مقام دی، خو دا نه چې ښځې یو خبر تا سره راز د هغه ته هغوی ته بیانوي. دغه شان ښځه د خاوند رازونه خپل کور کې بیانوي، یا یې خواښې خر ته بیانوي، یا یې خویندو وروڼو ته بیانوي. دا ناروا کار کوي. د رازونو به خیال ساتي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان سړی چې هغه ته صدیق ویلی کېږي، هغه رښتینی و په هر څه کې. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د غار ملګری، د هجرت ملګری، د هغه د غزواتو د جنګونو ملګری، د هغه د سختو او د راحتو ملګری. هغه به څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم د رازونو خیال نه ساتو؟ په دې به صرف هسې یو واقعه بیان کړو چې هغه به څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم د سر او د راز خیال ساتو. امام بخاري دا روایت راوړی، نورو کتابونو کې هم شته. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وی کله چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه لور کونډه شوه چې د هغې نوم حفصه او د دې خاوند چې دی خنیس ابن حذافه السهمي رضی الله عنه، او دا صحابي او د بدر په غزا کې هم شریک شوی و. دی په مدینه کې مړ شو، د حفصې دا خاوند مدینه کې مړ شو. نو عمر وی بیا دا قصه کوله، دا زوی وی فلقیت عثمان بن عفان رضی الله عنه. وی د دغې نه بعد چې زما دا لور وی کونډه شوه، نو زه بیا وی د عثمان بن عفان سره یو پیر ملاو شوم، فعرضت علیه حفصا، نو ما ورته د حفصې خبره وکړه. نو هغه دا وی چې ان شئت انکحتک، وی ما ورته دا وی چې ان شئت انکحتک حفصه بنت عمر، که ته دا خوښوې نو زه به تاله د خپله لور درکړم په نکاح باندې. نو هغه وی چې زه به سوچ وکړم. بیا وی څو شپې پکې تېرې شو، بیا ما سره ملاو شو، نو راته وی چې ما اريد النکاح یومي هذا، زه اوس نکاح ته څه یعنې زړه مې نشتي او نیکو. بیا عمر وی چې فلقیت ابا بکر، زه د ابوبکر سره ملاو شو. نو هغه ته مې وی چې ان شئت انکحتک حفصة بنت عمر، که ته خوښوې نو د خپله لور به تاله به نکاح درکړم. وی چې فلم يرجع الی شیئا، هغه ماله هېڅ جواب رانه کړو. فكنت اوجد علیه مني على عثمان. عمر وی چې زه عثمان رضی الله عنه ته دومره نه و غوسه شوی،
څومره چې ابوبکر ته غوسه وم رضی الله عنه، ځکه چې ده د سره څه جواب رانه کو. فلبثت لیالي، په دې کې څو شپې داسې واوړې تېرې شوې. فخطبها الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې ګورم نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی او ما نه حفصه وغوښته. فانکحتها ایاها، ما هغه له په نکاح باندې ورک. بیا وی ابوبکر ما سره څه وخت بعد میلاو شو او هغه راته ووایي چې لعلک وجدت فی نفسک حین عرضت علی حفصه فلم ارجع الیک شیئا، کیدای شي ته په خبره به ورځ غوسه شوی وي، ما تاله څه جواب درنه کو. نو ما ورته ویي چې نو یې راته ویي چې ما تاله جواب په دې درنه کو انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکرها، ما د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې نه ستا د دې لور تذکره اورېدلې وه، یعنی د هغه اراده و چې نکاح وکړي. ولم اکن افشي سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، اوس ما د پیغمبر راز خو نشو راښکاره کولی. ولو ترکها لنکحتها، او دا مې زړه کې وه که چېرته پیغمبر ونه کړه نو بیا به یې کوم. خو غلی په دې پاتې شوم ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم تذکره کړې وه، نو ما خو تا ته داسې نه شولی چې هغه دا تذکره کړې ده، خو راز خبره ده. راز خلک داسې خیال ساتي چې مجلس کې کښېنه او راوځي وی مجلس کې لګیا و خبره یې کوله. او حدیث کې راځي چې مجلسونه امانت دي، بیټکونه د امانت دي، یعنی دې کې چې کومه خبره وشوه دا به بهر ته نه وځي. بیټکونه د دې د امانت څو خیال نه ساتي. ته په انټرنیټ واټساپ موبایل باندې چاته میسیج ولګي په لږ ساعت کې هغه ټولې دنیا ته خور کړي، دا ټول خیانتونه او غدر دی. مجلس کې چې کومه خبره لکه اوس ما او تا یو دوه درې کسان نور نه چې مونږ ګپ شپ لګو، که بالفرض ته د دې مجلس یو خبره بهر ته وباسې نو د هغه کس نه به اجازه لري، ستاسو اجازه شته چې دا خبره بهر ته وباسم؟ ځکه چې د یو څو کسانو په چاردیوارۍ کې را جمع کېده، دوی په دې مطمئن دي چې دا ځای د امن دی او دلته ټولې خبرې د امانت دي، ځکه دا خبرې روانې دي، ځکه دا ګپ شپ روان دي. دا نه چې ته بهر ته راوځې او خبره ډنډوره کړي. که ډېر ضرورت راغی نو بیا به هغه چا چې خبره کړې دا نه به اجازت والي. دغه شان چې په موبایل باندې تا ته څوک میسیج راولېږي که نه په واټسپ باندې که هغه د لیکلي وي که هغه په اواز وي، دا د هغه وخته پورې ته مخکې نشي لیږلی چې څو پورې تا د دې اجازت نه یې اخیستی، یا تا ته پته لري چې هغه سړی د دې په لیږلو باندې ما ته څه نه وایي. کله یو عام اجازت یو سړي ته میلاو شوی، یا تا ته داسې کله سړي ته داسې پته ولګي چې د دې خبرې په نشر کولو کې څه نقصان نشتی. لکه مثال یو عالم تا ته مسله راولېږله، تا دې تپوس کړی هغه تاله جواب درکو، نو دا واضح دی چې هغه په دې نه خفه کېږي چې دا جواب دې نشر شي، که چې دیني مسله ده اوس خاص خبره ده ځان له یو بحث روان دی، اگر که دینی مسله ده خو داسې بحث پکې روان دی چې هغه د عام کولو نه دی، او داسې نورې ډېرې خبرې د کور مسلې دي، د زنانو خبرې دي، د ملګرو په منځ کې د راز خبرې دي. او بیا لا تبعي اله وشي او خباست هغه سړی وکړي چې ته د یو چا په باره کې خبره وکړي، هسې خبره روانې او ته ووایي چې او یعنې منځ کې یو خبره راله داسې شي و داسې شي، او هغه دغه خبره هغه سړي ته ولیکي. نو د دې قسمه کارونه به ځان لرې ساتي. دغه شان د چا خبرې ریکارډ کول بې اجازته، ټلیفون دې ورته میلاو کړی خبرې ته ریکارډ کې، د چا نه تصویر اخیسته بې اجازته، دا ما ډېر نوټ کړي، ځکه چې کوم ځای ته لاړ شو نو اکثر خلک کوشش کوي تصویر وباسو. نو ډوډۍ ته به ناست یم یو سړي موبایل داسې نیولی زه ورته وګورم، یا به خبرې کوم موبایل به تا ته اجازه چا درکړی تصویر وباسه، دا زما ملکیت دی، زما حقوق دي. او ځکه په ترقي یافته ملکونو کې او امن امان والا ملکونه لکه دا ملک دی سعودي عرب، په دې دلته ته په دې مسله کې کیس کولی شي، لویه جرمانه ده په هغه سړي باندې او لویه سزا ده چې کوم سړی بې اجازته د چا نه تصویر وباسي یا خبرې ته ریکارډ کړي. اوس زمونږ هغه ملک ته هلته خو اګرا نګري دی چې څه کې کوه، هلته څوک تپوس کوي. خو چې کوم ملکونو کې امن او اماني او هلته د حقوقو خیال ساتلی کېږي، هلته د چا نه بې اجازته تصویر نه شي ویستی، دا خو د حقوق دی، څنګه دې تصویر وباسي. نو دې کې ډېر احتیاط کوي. نن سبا د موبایلو دا دور دی، دا تصویران مخکې نشر کول بې اجازته یا ویډیوګانې یا پیغامات، دې کې احتیاط کوي. و دې کې ګوره دې حدیث کې ډېرې فایدې دي. ټول نه لویه فایده خو دې لپاره موږ بیان کړو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې څه د رسول صلی الله علیه وسلم د رازونو به خیال ساتو.
دویمه خبره په دې کې دا ده چې ملګري له زورنه ورکولی شي او خفګان تیم کولی شي، دا خو د انسان طبیعت دی داسې لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې غوسه وکړه چې ده ماله جواب رانه کړو. بیا په کار دا ده چې څوک د چا نه خفه شي چې هغه کم کس نه خفه شوی دی چې هغه ورته بیا خپل عذر بیان کړي، لکه څنګه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ابوبکر صدیق خپله خبره وکړه. دلته بله خبره چې د خپلې لور خور چاته وینا کول د هېڅ بېغیرتوب نه دی، خو زمونږ پښتنو په دې مسله کې افراط او تفرید کړی دی، یو طرف ته هم زیاتې دی بل طرف ته هم زیاتې دی. او هغه داسې که یو سړی چاته دا ووایي. قدرمنو دا بیان تاسو واورېدلو، دا ډېر قیمتي بیان د شیخ ابو حسان اسحاق سواتي صاحب. د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ.